ډېره مننه چې تاسو دلته تشریف راوړئ. ډېره چمچهګیري به نه کوې. ژر خپله خبره کوه. د کومې خبرې دپاره چې دې راغوښتم هغه کوه. زه ډېر وخت نه لرم. دا ستاسې پروګرام ته را روان وم، ټلیفون راغی. ولکنداري بازار ته 3 غټې نوي ګاډیانې را روانې دي. ورځم کومې چیرې پر یو ګاډۍ باندې لاس برابر سو او بیا نو ملګرو د دې سړي ارادې ډېرې خطرناکه معلومیږي، ځکه نو د ده د نیولو دپاره زه بلنه ورکوم ښاغلي پولیس صاحب ته چې کنی اوس به دې په ککرۍ کې روشندان در جوړ کړمه. ځای نه چې ونه خځېږې. دا تاسو څه کوئ؟ دا زموږ میلمه دی سر. پولیس صاحب دا زموږ میلمه دی نن. چپ شه. کنی د ده پر ځای به تا وړاو کړمه. ته خبرې چې د ده پر سر باندې 14 روپۍ انعام ایښل شوی دی. صرف 14 روپۍ؟ نو څه کوې د دې ایش پر سر 3 لکه ډالر انعام کښېږده. اوس یې ګوره. نه دا مه کوه چې ویې نه ولې. تګ لرې کړه. دا اوس ټوپک دی. دی په دې به بر ډاکو بیروي. ډاکو وروره د تا سره به 900 پانه نه وي. لرې ځه. دا اوس ټوپک دی. دی په دې به بر ډاکو بیروي. امان الله جانه دلته یو وخت مې یو ډاکه وهله، پولیس را باندې راغلل، آینامې مو ورسره و. باره وروره جانه مقابله شروع سو. ګولۍ فایرنګ. دی پر موږ ټکان کوي، موږ پر دوی ټکان کوو. چې ګورې وخت یو ګولۍ راغله په داسې نم مې ولګېده. سړی خدای خیر بد ځای خې وویشتې. په داسې نمې لاس ووی نه ګولۍ سته نه ویني. صدقې باچې مې ورته پام سو ګولۍ په صدرۍ کې بنده و. سړی دا هم ښه دی وروره. په هغه ورځ ما هم غوښې ډېرې خوړلې وې، په غاښو کې بندې وې. سړی د ټومبلو کار په کېږي. اشه نن سبا سر دا د سایکلانو غلاوې ډېرې کېږي. د دې څه وجه ده دا تاسو؟ دا خو د دې نامیانو کار دی. موږ سایکلان څه کوو؟ زه خپله 12 ګریډه یم. 12 ګریډو کار دی دا لوی لوی ګاډیانې غلا کول. ګریډه؟ په ډاکوګانو کې ګریډه؟ او شکر دی یاره موږ خپل ګریډونه لرو. دا د چوټو غل 2 ګریډه دي. سایکلانو غل 5 ګریډه دي. د موټر سایکلانو غل 11 ګریډه دي. دا زړې مړې ګاډۍ چې غلا کوي هغه 14 ګریډې. او دا زما غوندې غټ ډاکوګان چې دا غټې غټې ګاډۍ چې غلا کوي هغه بیا 22 ګریډې. اشه دا د جهاز غل هغه نو پولیس صاحب ستاسو څخه دا سوال دی چې دا غلاوې ورځ په ورځ ډېرېږي. د دې د مخنیوي دپاره تاسو څه کوئ؟ چې ورځ پیچکش به نه وي د تا سره. امان الله جانه خدای دې غلاوې نه ختموي، خدای دې غله نه ختموي. څنګه جانانه؟ اشه ببر ډاکو تاسو دا راته ووایست چې دا نور شیان خو صحیح دي. دا موټر سایکل تاسو څرنګه غلا کوي؟ دا خلک خو نن سبا دا د مخ په ویل په کمبه پورې وتړي. موږ خپل اسباب لرو، پانې لرو. چې یو سایکل ووینو ورسو وروره دی یا د مخ په موټر سایکل به دوی دا د کمبې باندې د مخ په ته زنځیر ور اچولی تړلی. اوس دا څنګه ته کښینو پانه سوکه دای د مخ په حالت پرېږدو. موټر سایکل و ګاډۍ ته ور واچو. او دا د مخ ویلې بیا د کومې خوا کوئ؟ دا خو نو بیا داسې مې یو وخت کې چې کوم ټایم زه په 11 ګریډه کې وم ما یو موټر سایکل غلا کوی. بس وروره چې ورغلم پانې لاس رایلک. سړی اوس څه پکې شاوخوا چې مو کتل سړی موقع خو لاشه موقع د هېڅوک نسته. څنګه یې پرېږدې؟ باره مې اره راواخیستله د ټلیفون کمبه وه دا مې اره. موټر سایکل خو موټر سایکل و هغه د پۍ سره مې وروره جانه کمبه راواخیسته و ګاډۍ ته مې ور واچول. دا د مخ ویل چې کوم وخت په موټر سایکل کې نه وي دا بیا تاسو د کومې خوا کوئ؟ دا به نو دا نامي جواب درکړي.
زما په دې کې سوچ بند یار چورس پیچکش نه لري او زه خیر دا خو نو بیا د هغه ویل په مرسته بیا موږ تر دوی پورې ورسېږو تر د غلو پورې لکن دوی خو وایي چې موږ موټرسایکل په ډارسن کې واچو یوسو او دا ویل بیا موږ هلته راوزړو د نیلامي دپاره بس چې هر یو رالی موږ یې بس دغه دی غل که هغه غل وي او که نه وي تاسې که غل نه وي مل خو به نو خامخا وي یاره امان الله جانه دا خو داسې خلک دي 2 واره زما پر ځای باندې وروره 2 مور خوړلي وژلي یو ورځ مې سهار راپورته سوم چای مې کولې اخبار مې راواخیستی پر من سرخي باندې لیکلي دي ببر ډاکو کو ګولي مار کر هلاک کر دیا سړی بل ببر بیا د کومې خوا پیدا سوی باره مې تاڼې ته ټلیفون ور وکړي مال کاکا به بل زه یم هیم بیا کوم مور خوړلی وژلی دي دوی ماریان سو چې ورور هی بیا سیک سد او دا ټیک وایي هغه ما ویشتلی د هغه پر سر باندې یو ماته 100,000 روپۍ انعام هم راکړلی لا بعد معلوم سو چې هغه ما د ده په مغالطه کې د پړیسي خاله هغه هیرویني زوی ویشتلی